بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان د سیمه‌ییزو همکاریو په محور کې د هند له رسمي بلنې تر استراخان فورم پورې په داسې حال کې چې افغانستان ورځ تر بلې په سیمه‌ییزو تعاملاتو کې خپل ځای پیاوړی کوي. د ورود څېړنیزې او نشراتي ادارې په دې اقتصادي شننه کې د هیواد اقتصادي پرمختګ او د افغانستان د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ نوې لاره څېړل شوې ده. هیله ده د دا ویډیو تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. د وروستیو ورځو تحولاتو ښودلې چې د افغانستان حکومت د تعامل، اقتصادي همکاریو او له سیمه‌ییزو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا پر بنسټ د بهرنۍ پالیسۍ او اقتصادي ودې نوی مسیر تعقیبوي. د دغو مهمو تحولاتو له ډلې څخه یو هم د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزیر مولوي عطاالله عمري هند ته رسمي سفر دی چې د هغه هیواد په رسمي بلنه ترسره کیږي. دا سفر څرګندوي چې افغانستان سره له ټولو منفي تبلیغاتو لا هم په سیمو کې د اقتصادي او کرنیزو همکاریو یو مهم شریک ګڼل کیږي. د افغانستان د کرنې وزیر ته د نوې ډلې رسمي بلنه په داسې وخت کې ورکړل شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په وروستیو میاشتو کې د پراختیا په حال کې دي. د دغو اړیکو دوام کولی شي د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د صادراتو، د تخنیکي پوهې د لیږد او د هیواد د تولیدي وړتیاو د پیاوړتیا لپاره نوې زمینې برابر کړي. د اقتصادي کارپوهانو په باور دا سفر ښیي چې افغانستان لا هم د سیمې د اقتصادي معادلو مهمه برخه ده او له بیلابیلو هیوادونو سره د همکاریو فرصتونه ورځ تر بلې پراخیږي. له دې سره هممهاله په روسیه کې د افغانستان ډیپلوماټیک فعالیتونه هم له سیمه‌ییزو هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا څرګند پیغام لري. په روسیه کې د افغانستان د اسلامي امارت لوی سفیر مولوي ګل حسن حسن د روسیې د سوداګرۍ او پانګونې خونې له استازو او د استراخان ښار د شمال سویل نړیوال ترانسپورټي دهلیز فورم له مسؤلینو سره لیدنه او خبرې وکړې. په دې ناسته کې د افغانستان د ترانزیټي او سوداګریزو ظرفیتونو د اقتصادي همکاریو د پراختیا او د مرکزي او جنوبي اسیا او د سیمې د نورو سوداګریزو لارو نښلولو په برخه کې د افغانستان د رول په اړه خبرې وشوې. د فورم مسؤلینو هم د افغانستان د حکومت چارواکو او افغان سوداګرو ته د استراخان د شمال سویل نړیوال ترانسپورټي دهلیز په نړیواله غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړه. دا غونډه کولی شي د افغانستان د اقتصادي وړتیاو د معرفي کولو او د افغان سوداګرو او د سیمې د پانګوالو ترمنځ د مستقیمو اړیکو د ټینګښت زمینه برابره کړي. دا پرمختګونه ښیي چې افغانستان نن یوازې د سیاسي اړیکو د پراختیا هڅه نه کوي، بلکې غواړي اقتصادي، ترانزیټي او سوداګریزي همکاري هم نوې کچې ته ورسوي. په سیمه‌ییزو اقتصادي غونډو کې فعال حضور، له مهمو آسیایي هیوادونو سره د اړیکو پراختیا او په نړیوال اقتصادي غونډو کې د افغان سوداګرو د ګډون لپاره د زمینې برابرول هغه تګلارې دي چې په اوږدمهال کې د سوداګرۍ د ودې، د پانګونې د زیاتوالي او د افغانستان د خلکو لپاره د لا ډیرو فرصتونو د رامنځته کېدو لامل کېدای شي. په وروستیو کلونو کې اسلامي امارت څو ځله ټینګار کړی چې خپله بهرنۍ پالیسي د متقابل درناوي، اقتصادي همکاریو او ښه ګاونډیتوب پر بنسټ ولاړه کړې ده. د رسمي بلونو زیاتوالی، ډیپلوماټیکي لیدنې او په سیمه‌ییزو غونډو کې ګډون هم د چارو د پوهانو په اند د تعاملاتو د پراختیا او د افغانستان ظرفیتونو ته د سیمه‌ییزو هیوادونو د زیاتېدونکې پاملرنې څرګندونه کوي. بې له شکه له هند سره د کرنیزو همکاریو پیاوړتیا او له روسیې سره د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو پراختیا کولی شي د افغانستان د محصولاتو د صادراتو، د پانګونې د جلب او په مهمو سیمه‌ییزو دهلیزونو کې د هیواد د ځایګای د پیاوړتیا لپاره نوې لارې پرانیسي. هر څومره چې دا تعاملات پراخیږي، هغومره به د اقتصادي ودې، سیمه‌ییزو همکاریو او د افغانستان د ستراتیژیک موقعیت د اغیزمنې ګټې اخیستنې زمینه هم برابره شي.
افغانستان نن هڅه کوي چې د خپلو کورنیو ظرفیتونو او له سیمه ییزو هیوادونو سره د رغنده اړیکو په پراخولو د اقتصادي او ډیپلوماټیکو همکاریو نوی فصل پرانیزي. هغه مسیر چې کولی شي د سیمې په معادلو کې د هیواد ځایګی لا پسې پیاوړی کړي. د یو آباد، پرمختللي او سوکاله افغانستان په هیله. مننه چې تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه.